سلامونه ستړي مشئ درنو ملګرو څنګه کولی شو له چټ جي پي ټي څخه هر ډول معلومات په پښتو ژبه ترلاسه کړو. د دې چارې د ترسره کولو لپاره راځو پلی سټور ته او په پلی سټور کې د چټ جي پي ټي نوم په انګلیسي حروفو لیکو. نو دلته موږ ته یو اپ راځي، دغه اپ خلاصو. مخکې له دې چې د اپ خلاص اپ چې دی انسټالو، البته دلته چې دی دغه نښه ګورئ، دا چټ جي پي ټي چې کوم دی دا انسټال کړئ. کله مې انسټال کړ اوپن یې کړئ. کله مو چې اوپن کړ چټ جي پي ټي دا خپل اپ به خلاص شي. موږ دلته پښتو ژبه کې لیکل کوو. اول ورته سلامونه لیکم چې ما ته جواب په پښتو ژبه راکوي که نه. او ګوره وعلیکم سلام، څنګه کولی شم مرسته در سره وکړم. بیا زه معلومات غواړم د افغانستان په هکله راته معلومات وړاندې کړئ. ګوره دا هر څه چې دي ما له پښتو ژبه باندې راکړي. که څه هم مخکې چټ جي پي ټي چې دی دې کې پښتو ژبه نه وه، اوس ورته پښتو ژبه اضافه شوې ده. همدارنګه دا اپ یوه ځانګړنه لري. تاسو کولی شئ چې ډایرکټ کال وکړئ، زنګ ووهئ او خبرې وکړئ. دا یوازې د انګلیسي ژبې د زده کړیالو لپاره دی، یعنې زده کوونکو لپاره دی. نو دا د زنګ وهلو اپشن هم لري. هغه چې دی بیا وروسته په بل ویډیو کې انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. خو اوس صرف تاسو ته دا خو ده چې دا چټ جي پي ټي چې کوم دی دا په پښتو ژبه باندې تاسو ته معلومات درکولی شي. که څه هم دا تاسو په ګوګل کروم او ګوګل کې هم کولی شئ چې چټ جي پي ټي کې خپل لکه هغه کوم چې په ګوګل باندې دی هغې کې اکاونټ جوړ کړئ. دلته به هم تاسو اکاونټ جوړوئ. دا خو ما تیار اکاونټ جوړ کړی، نو اکاونټ به جوړوئ. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. بله جالبه خبره پکې دا ده که څوک سوشل پیکیج لري، مطلب افغانستان کې انټرنیټ ګران دی، یوازې وټساپ او فیسبوک او دا پیکیج یې فعاله کړی وي، د هغې لپاره وټساپ شمېره شته دی. د وټساپ شمېره کې یو ځانګړنه صرف دغه ده چې په انګلیسي پوښتنه کولی شئ او انګلیسي کې بیرته ځواب ترلاسه کولی شئ. هلته پښتو نه ده اډ شوې. دا یوازې اوسه پورې چې د چټ جي پي ټي اوکې تر اوسه پورې دا کېدلو، خو اوس دې لپاره هم شته. له لیدلو مو نړۍ مننه. ښه وخت. ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ. مننه.